علیکم درنو لیدونکو قندهار ولایت کې یو دلته غواړم چې سیمه تاسو ته وښیم. درنو لیدونکو یعنې په سترګو باندې داسې نه ښکاري نور ځای دومره یوه دښته او آبادي ده او دغسې چې راتاو شو بیا نو دا د قندهار ښار دی که نه، دا عمومي ښار دی، دا نو کورونه دي، هغې طرف ته زه ډېر نه ځم او دلته تاسو وګورئ اینا هغه دغه چې ښکاري دغه ګمبد عیدګاه ده که نه. ښه 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 دلته وګوره هغه بیرغ چې تاسو ته ښکاري فکر کوم عینو مینه ده، عینو مینه دوستانو ولایت مقام دی. د هغه نه وروسته هغه غر چې ښکاري عینو مینه په هغه ساحه کې پراته ده، دومره غټه ده چې بیخي نو سړی چې په خوب پکې نشي ګرځېدلی. ښه اوس موږ راغلي وو دې طرف ته ولسوالي چې ارغنداب ولسوالي ده او لاندې پارک دی. دا پارک د څه په نامه دی؟ دا پارک د سرپزه په پارک باندې سرپزه. یو بل تاریخي ځای دی، همت صاحب او د ملګرو د کور ودان وي صالح صاحب چې اطلاعات فرهنګ د اجازه هم دلته غواړي، خو چونکې هغې ورته ټینګار چې ملګري له کونړه راغلي دي او باید دوی ته اجازه ورکړي دغه ځای نه یو لیدنه وکړي. دا څنګه یو تاریخي ځای دی، فکر کوم درس صاحب او ملګري ښه دي او دا سفر ما ته را په غاړه دی. نو دا کوم ځای دی؟ دا سرپزه ده، دا یو وخت پیش باچا و د لور دپاره جوړ ښایي د باچا د لور د ناستې ځای په ناسته ښار داسې در لاندې واخ 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 دوستانو دا یو تاریخي ځای دی او دلته په دې پورته په نیغه باندې به ځو په دغه سر ته، فکر کوم ډېر تاریخي ځای دی. حتی یو چینایي سیلانی هم راغلی دی، هغه دی سر کې ولاړ دی. واخ زه به نو ویډیو لږه په دې سټاپ کوم چې بیا بره وختمه، بیا به دغه ځینه نوره ویډیو در سره شریک کړم. واخ ډېر جګ ځای دی، نمایي ته راورسېدم. د قندهار ولایت هغه تاریخي سیمه ده، د هغه تاریخي ځای دی چې دلته به د وخت د شاه هغه مهم کسان د کورنۍ غړو یا لورې یا نورو خلکو راتله به دلته به د قندهار د ښکلي ښار ننداره کوله. ډېره بهترینه ننداره ښکاري صاحب صاحب د دې ځای کور وده او موږ سره د ننګرهار د قندهار شاعر را سره هم شته دی. څنګه عبرت صاحب ښه جوړې خوشحاله اوسې. تا مننه چې اجازه دې واخیسته. البته دا ویډیو د ودان میډیا لپاره کوو او اوس به نو کندهار د طلا هم واضح شي. How are you, brother? You fine? You like this place? I like it. It's a beautiful place. You look too much tired because it's the high place. Yeah, okay. Thank you. نو دا د چینایي میلمه پکې هم موږ ولیدو او لکه څنګه درچ صاحب چې خبره وکړله دغه لیکایانې ډېرې زیاتې پخوانۍ دي او فکر کوم چې اکثره په دري باندې لیکل شوي دي، بلکل ټوله دري ده اکثریته، نو په دري لیکل شوي دغه لیکایانې دي چې ډېره زیاته سابقه یا تاریخچه لري او قدمي دي. نو دا چې مخکې مو په سر کې درته هم دا د ښار ویډیو وښودل او ماشاءالله قندهار رښتیا چې د شاهانو سیمه ده، د بچایانو کور دی او ډېر په زړه پورې دی. نو هغه چا چې د کندهار نندارې نه دي کړي هیله مې دا ده چې د شاهانو کور ته راشي، ځکه د شاهانو کور خامخا ښکلی وي، ښایسته وي او رښتیا چې ښکلی دی، ډېر زبردست دی قندهار. او زه د قندهار د ځایي اوسېدونکو نه نړۍ مننه کوم چې ډېره ښه میلمه پالنه کوي او دوی تر ټولو ښه خبره دا ده چې زموږ کونړ انتخابوي د چکر دپاره. نو معنا دا چې کونړي او قندهاري په خپل منځ کې یوه مینه لري او خدای دغه مینه په ټول افغانستان کې خوره کړي. نو زموږ ودان چینل یوټیوب چینل د سره هم سبسکرایب کړئ او نورو ویډیوګانې هم وګورئ، ترنمونه او داسې د زبردسته ځایونو ویډیوګانې. ډېره مننه.